د اسرائیل بریدونو لسګونه ایرانیان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي. د اسرائیل په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. ایرانیانو ته د اسرائیل د لومړي وزیر مهمه وینا او ایران د اسرائیل پر ملکی سیمو بریدونه کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د استازي په وینا د اسرائیل لخوا پر ایران د ترسره شوو بریدونو له امله تر دې دمه 88 کسان وژل شوي چې پکې لوړپوړي پوځي قومندانان هم ګډ دي او له 320 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د ایران د ملګرو ملتونو سفیر امیر ایروانی د امنیت شورا ته ویلي تر دې دمه 88 کسان وژل شوي چې پکې جګپوړي نظامی چارواکي هم شامل دي او تر 320 زیات نور ټپیان دي. د وژل شوو او ټپیانو ډیر شمیر ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیل هڅه کوي د ایران پوځي مشرتابه او د اټومي وسلو پروګرام په نښه کړي. د اسرائیل لومړي وزیر ایرانیانو ته په خطاب کې ویلي چې د ایرانی رژیم پر وړاندې راپورته شي. زه او د اسرائیل خلک له تاسو سره یو. د ایران انټرنیشنل د راپور له مخې بنیامین نتنیاهو زیاته کړې چې د ایران رژیم هیڅ کله دومره کمزوری نه و او دا د ایران د ولس لپاره یو ښه فرصت دی چې د اخوندانو پر وړاندې ودرېږي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی خبر ورکړی چې د اسرائیل په بریدونو کې هغه تاسیسات چې ایران پکې تر 80% غني شوي یورانیم تولیدول ویجاړ شوي دي.